یو کس تاسو ته بار بار ټلیفون کې زنګ درته وهي یا تاسو غواړئ چې ټام خلاصي خو څوک راته زنګ ونه وهي، نو دغه طریقه درته وښایم ملګرو چې څنګه کولی شئ دغه فعال کړئ چې تاسو هم ډیټا خلاصي هم انټرنیټ کولی شئ او تاسو ته به زنګ نه راځي. هیڅوک نشي کولی چې تاسو سیم ته زنګ ووهي. هر یو سیم دپاره کار کوي ملګرو او تاسو به دغه طریقه ترسره کړئ او په اطمینان سره 100% حقیقت دی. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ښه تاسو به راشئ دلته د موبایل زنګ ځي ته، دلته چې تاسو کله کې راغلی نو دغه ځای کې به تاسو دغه یو کوډ څه کړئ داخل کړئ ملګرو. زه تاسو ته دا کوډ پیسټ کوم: ستوری ستوری 21 ستوری 0 اووه 1.3 او هش. دا هم چې کله کې ملګرو ډایل کړه دلته نو تاسو به راشئ بیا به بیرته په اوکیا کلیک واخلئ. کله مو چې په اوکیا کلیک واخیسته نو ملګرو هر یو موبایل کې او بل چې دی هر یو سیم دپاره کار ورکوي. کوډ یې داسې دی لکه M10 هغه یا ټوم هغه، خو دا هر یو ګاډ روشن، سلام، افغان ټولو دپاره کار کوي. نو را به شئ اوکیا باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په اوکیا کلیک واخیسته دلته چې هر یو سیمې کارت تاسو غوښته چې زنګ پرانیسي او انټرنیټ خلاصي او زنګ چې هغه پرانیسي نو هغې باندې به کلیک واخلئ. زه دلته په دې باندې کلیک اخلم. کله مو چې په اوکیا کلیک واخیسته ګورئ دلته ولیکل چې ستاسو سره ترسره شو. نو اوس تا څوک نشي کولی چې زنګ راووهي. 100% په باوري توګه ملګرو 100% حقیقت دی، هیڅ دروغ پکې نشته دی. اوس تاسو کولی شئ چې معلومې کړئ. او ملګرو اوس غیر فعالېدو لپاره درته کوډ وښیم چې څنګه تاسو بیرته دا غیر فعال کړئ. نو راځئ چې غیر فعالېدو لپاره کوډ درته هم وښیم. نو ملګرو تاسو به بیا یو ځل راشئ که چېرته غواړئ چې بیرته غیر فعال کړئ ته به په دې ځای کلیک واخله، بیا به راشئ دلته به دغه نام پیسټ کړئ ملګرو هش 21 او هش. دا هم چې کله کې کلیک کړه بیرته به راشئ په کال باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې کال کلیک واخیسته کوم چې فعال کړی هغه چې بیرته په همغې نمبر باندې کلیک واخیستئ او تاسو دغه باید څه شي غیر فعال شي. ملګرو سټارټینګ روان دی دا ګورئ ستاسو دغه چې دی بیرته غیر فعال شو. تاسو ته بیرته کولی شئ چې څوک زنګ ووهي. حتما راته کمنټ کې خپل موبایل نوم ولیکئ چې کوم رقم موبایل تاسو لرئ. نو کمنټ کې حتما راته خپل موبایل نوم ولیکئ. تر بلې ویډیو ښې چارې د الله په امان.